السلام علیکم ګرانو دوستانو، ستړي مه شئ. ګرانو دوستانو وګورئ دغه ښه وریجې، دا ښه چرګان او په داسې تور دښت کې وایم درته د مورشجې. ګرانو دوستانو دونه خوږواله چې په دې ډوډۍ کې ده، دونه خوږواله حلاله نفقه ده، حلاله نفقه ده. 1 روپۍ حرامه ده، چا په دې وریجو کې نشته 1 روپۍ حرامه. لیکن هغه خلک د زړه سپي دي چې وطن خرڅوي او په بچیانو هغه ډوډۍ خوري، سبا بچیان هم حرامیان یې، سبا بچیان یې د دوی بتره یې. ګرانو دوستانو خدای دې مې هغسې حاجي کړي چې 1 روپۍ حرامه نه یې پسې کېږي او په داسې پیسو حج وکړم. الله دې مې داسې غازي کړي چې صرف د حلال دپاره او هغه غازیتوب اول پر خپل ځان دی، اول پر خپل ځان. او ګرانو دوستانو پر ما زړه مه سوځي که په دا ریو کې یم، که دا اوبه دي او که دا ګرمي ده، که دا اوبه دي، دا دغه دي د سیونه په بوتل کې مو باید اچولي دي. نو ګرانو دوستانو دې ته زړه سپین یم، کار کوم، خواري کوم. په دې ملک کې داسې انسانان شته چې بس شته ورځ بیل شوي بل هغه لمر کې د لاسونه ګر تڼاکې ملا شکر دې کسب لرو. ګرانو دوستانو دا د وطن د هغه خاینانو لپاره دا میسج دی چې پروردګار عالم دې اولادونه ور برباد کړي، پروردګار عالم دې خاندانونه ور برباد کړي، پروردګار عالم دې شهید شرمنده کړي او افغانستان ملت ته هم راویښ شي، راپورته شي کوم خاینان کوم چې ظلم یې کړی دی، باید ټولو باید وغندي، ټول باید وغندو. او وایي خلکو تاسو به وایي دا لیونی دی، لیونی ولاکه یم، خو خالي په هر سر خلاصېږي. هر خاین پېژنم، هر خاین مې په دا دماغ کې پروت دی، وځي نه د دماغه مې. ګرانو دوستانو ویډیو نه ډېروم، خدای مو مل شه، الله پاک مو آباد لره، پروردګار عالم دې زموږ افغانستان د هغه سپو خاینانو څخه خلاص کړي چې زموږ وطن را خرڅوي، که په هره خوا کې یې، که په هره خوا کې، که په هر قوم کې یې، قوم پرستي نه ده.